له خبریال خیریه بنسټ سره یو دوست همکاري کړې ده تر څو پورې په پکتیکا کې څو داسې کورنۍ چې یا له سره سرپرست ونه لري ماشومان څه سو ډېر کوچني ماشومان دي چې خوا ګرځي دلته نه راځي دا دومره کوچني ماشومان ولري لکه مخکې موږ تاسو سره د دوی ویډیوګانې شریکه کړي یا تر اوسه نه دي پیدا کړي اوس متازه را پیدا کړي یا دغسې سرپرستان ولري چې دوی نابینایي دوی نه ویني دوی د کار کولو توان نه لري دوی ته به د روژې مبارکې په ټولو 13 ورځو کې چې نن یې پیل ده تر 13مې پورې که یو 13مه سوه تر هغې پورې 1 کیلو او نیمه کیلو غوښه فامیل ته په کتو ور اخلو تر څو دوی په روژه کې هغه دیګ ورباندې یو څه اندازه برابر وي مړۍ یې لنده او هڅه به وکړو چې په راتلونکي کې بعضې نور پروګرامونه د مرستو وي دوی هم ونیسو بعضې نور خلک هم ونیسو څه حالت تیریږي په یو غریب باندې چې هغه په روژه مبارکه کې مله د هغه دیګ سپور وي د هغه مړۍ وچه وي د غریبۍ خو ډېر سرونه دي بیا په نورو میاشتو کې خو خامخا هغه کېږي ګزاره کېږي خو یا وچه یا لنده یا دال یا الګو یا 2 میاشتې خواته خامخا یو څه به چې سړی یک مالدار سړی که یا باید غریب سړی مو خو د چا په کومک باندې به کوي څه به یې وکړي هر څه کومک له موږ سره یا له هر چا سره یې کړی زکاتونه یا له لرې یا له نږدې یا دغو خلکو در سره ناستې دي او دا د غریبانو په وخت کې مخکې منډې وهي الله خو د دنیا او آخرت برابر کړي الله خو دې مړه په قبرو کې خوشحاله کړي ژوندي دی خدای په دنیا او په آخرت خوشحاله کړي کنکلي دی ورته خدای نیک صالح د بخت سړي کړي چې له موږ سره څوک کومک کوي یا د غوښې یا د پنځور پوه یا د هر څه الله د دنیا او آخرت برابر کړي الله دې روغ صلت ورکړي چې روغ صلت یې هر څه دي خدای دې یوې بلا الله دې بخت او اتفاق برابر کړي د روژې مبارکې په برکت تاسې دعا ورته کوو لاسونه لپه کوو ټول لاسونه ونیسئ چې خدای تعالی دې د ټولو هغو خلکو کورونه آباد او ودان کړي چې له بېوزلو سره کومک کوي په روژه کې د بېوزلو لاسنیوی کوي خدای تعالی دې دوی د حلال روزۍ چښتنان کړي خدای تعالی دې دوی د پراخې روزۍ چښتنان کړي خدای تعالی دې د دغسې بېوسانو چې هغوی د نن سبا د مجبوریت په سره کرښه کې دي ټول مشکلات حل کی دوی د خدای د بل درته له لاس وګدولو خلاص کی او دې ته د خدای څوک مجبور نه پیدا کوي چې بل شتمن او آباد ورسره کومک وکړي بلکې د هر چا روزي د خدای د غف کور کې ور پیدا کی او په اخر کې به دا دعا وکړو چې خدایا ته په دې وطن کې د روژې مبارکې په برکت باندې نور دایمي سوله راولي چې نه یتیم پیدا شي نه کونډه پیدا شي نه دا بېوزلي نوره دوام وکړي خدای مو دې امن څښتنان کړي خدای دې نور د دغو یتیمانو چې دغه نن سبا په لوږه او په تند او په تکلیف کې ژوند تېروي د دوی د اسویلي په برکت دا هېواد له دې روانو بدبختیو او ناخوالو خلاص کړي او خدای دې نور غربت ختم کړي خدای دې نور یتیموالی ختم کړي خدای دې نور بېوزلي ختمه کړي په روژه مبارکه کې بعضې دوستان له خبریال خیریه بنسټ سره همکاري کوي کومک کوي تر څو پورې دوی بېوزلانو ته له بېلابېلو لارو ځان ورسوي لکه مثلا یو دوست له موږ سره د تقریبا 1400 تر 1800 نفرو پورې د غوښې مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې دوی باید په دې روژه مبارکه کې له اوله تر 13 پورې بعضې بېوزلانو ته چې ما یې شمېر یاد کړه 1800 نفرو ته د چرګ غوښه واخلي چاته چې فامیل یې لوی د 1 کیلو چاته چې فامیل یې کوچنی د نیمه کیلو نو دغسې دغه قصابي لاین کې که دغسې وګورو تقریبا په روژه کې ډېر خلک دغه د غوښو علاقمندان دي چې دیګ باید کورمه غوښه یو څوک باید وخوري حتما هر څوک دا غواړي چې مړۍ یې لنده نو موږ یایو چې په روژه کې دلته د قصابو شاوخوا بعضې بېوزلانو خلک یي
تر څو پورې دوی چاته منتظر یي چې راسي یو څوک همکاري ورسره وکړي. نو په روژه مبارکه کې د بېوزلو لاسنیوی وکړئ. که د خوراکي توکو د دوکان مخ ته یو څوک ولاړ وي ته پوه شوې چې دا بېوزله ده اړتیا لري یو څه کومک د هغې خوراکي مواد ورسره وکړي. که د قصابې مخ ته ولاړ یي یوه نیمه هر څومره چې د په وس کې پوره وه دومره غوښه ورته واخلې دا د خدای په دربار کې ډېر لوی ځای نیسي. روژه مبارکه ده تر اخره پورې د بېوزلانو لاسنیوی پکې وکړئ. زکات صدقې او خیراتونه مو له خلکو سره شریک کړئ.